سلام درنو لیدونکو، زه سمیع الله غفران یم او تاسو د ځانګړي ادبي مرکې خپرونه ګورئ. په دغه خپرونه کې موږ د ادب د اسمان لیدلي ستوري در پېژنو، لیکوالان، شاعران او ادبپاله ملګري. په لړ کې راغلي یو د کندهار سرحدي سپین بولدک ولسوالۍ ته. دلته هم ادبي نغرۍ خورا ګرم دی، ګڼ شمېر شاعران، لیکوالان لري او ټولنې هم شتون لري. راسره په څنګ کې ناست ځوان شاعر او لیکوال ښاغلی عبدالمنان همپال صاحب سره د ده پر شاعري، لیکوالي او همداراز د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پر ادبي هڅو غږېږو. همپال صاحب خدای مو راوله. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د فیسبوک ټولو ملګرو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې روغ جوړ به یاست او ستاسو څخه ډېره مننه چې راغلاست او موږ مو د مرکې لپاره انتخاب. خدای مو ژوندي لره. په لومړي سر کې که د سپین بولدک پر ادبي هڅو وغږېږئ چې تاسو کوم فعالیتونه کوئ دلته؟ سپین بولدک ولسوالۍ کې خو ماشاءالله اوس په دغه وروستیو کې ډېر ښه استعدادونه شته، ښه شاعران او لیکوالان اوس لرو چې ټول برکت د تورپیکۍ ادبي بهیر و چې زما خپله لومړنی ادبي ښوونځي هم هغه بهیر و. نو شاوخوا ښایسته فکر والا ملګري و، شاعران همدغه بهیر روزلي دي. نو تقریبا 10 کاله 12 کاله مخکې هلک ته هغه وخت کې موږ بیخي شاعر نه درلودی. که مې درلودی هم داسې فکر مو کوي چې یوازې به زه یم او یو لاروی صاحب منډیوال، یو به لاروی صاحب. خو وروسته ملګرو مو سره پیدا کله سره وپېژندلم. اوس په مجموع کې حالت انشاءالله ډېر ښه دی. یعنې تاسو وایاست چې دغه بهیر د بولدک شاعران او لیکوالان ټول سره یو ځای کړه. بلکل سره یو ځای کړل او هغوی یې وروزل، کمزوري یې سم دغه ته برابر کړل، هر یو په هنري شاعري پوه شولو. دا ور معلومه شوه چې شاعري څه ته وایي. او داسې څوک په اوس نه وي چې اوس هم له دغه بهیر څخه لرې یا ناخبره وي یا ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی نه لري، استعداد لري، شاعري لري، خو البته هنر ته یې نه وي رادانګلي، دلته ښوونځي ته نه وي راغلي؟ خامخا به یې شته، ډېر ملګري شته. موږ کله کله کوښښ کوو چې پیدا کړو، موږ خپل هڅه دا کوو چې دوی راولو دې ځای. او په بولدک کې د هغه یوه تورپیکۍ ادبي ټولنه یوازې به دا بسنه وکړي که نه پکار ده چې نورې ټولنې جوړې شي، په هره سیمه کې ټولنه جوړې شي چې ټول شاعران او لیکوالان سره یو ځای شي، بیا دغه ټولې ټولنې د یو ګډ بهیر په توګه کار وکړي؟ داسې به ښه نه وي؟ زما په نظر په بولدک ولسوالۍ کې فلحال یا دمګړی همدغه یو بهیر بسنه کوي، ځکه چې موږ ټول ملګري سره پیدا کړو، سره دغه ته ورسېدو، بیا به هرې سیمې ته جلا جلا بهیر و، ټولنه وي. اوس ورسره موږ د یو فرهنګي مرکز هم لرو د سپین بولدک، چې په هغه کې ځینې هغه ملګري چې زموږ سره په بهیر کې نه وه هغوی هم راځي. ټوله بس دا زموږ لپاره یو ګډ ځای دی، یو ګډ مرکز دی. ټوله اوس په هغوی کې غونډې کوو، هلته سره ټول. او ستاسو ونیز ادبي هڅې دلته څه دي په دغه فرهنګ کې، په دغه مرکز کې؟ په مرکز کې خو ملګري ټول سره راټولیږو د عامه کتابتون کې، هلته لیکچر وړاندې کېږي په یو موضوع باندې، بیا ملګري نظر پر ورکوي او ورسره بیا په اخره کې یو مشاعره هم کوو. نو دا زموږ کارونه دي هلته. او وروسته راپور دا کوم اصول چې د یو غونډې دپاره یې دا ټوله موږ هلته انشاءالله عملي کوو. او دغه فعالیت په پرله پسې توګه ترسره کېږي؟ د کومه ورځ څه چې فرهنګي مرکز په کار شروع کړې ده، یو څه وخت د کرونا کوم دغه چې آفت چې راغلی نو څه مو وځنډوي د آفت د ویرې څخه، که نور موږ انشاءالله غیر حاضران هم نه دي کړي او ټوله هره پنجشنبه هلته سره ټول. او سترې غونډې لرئ چې له لرې پرتو سیمو څخه شاعران راوغواړئ دلته ستاسو سره ادبي خواله وکړي؟ داسې کومې سترې غونډې لرئ که نه؟ داسې غونډې موږ کړي دي په خاص ډول په دغه 4-5 کاله کې د تورپیکۍ ادبي بهیر د خپلواکۍ یوه ورځ هم نه ده قضا کړې چې نه یې لمانځلې. بیا په تېره بیا سږ کال چې ډېره ستره غونډه موږ وکړله د سپین بولدک د ښاروالۍ په تالار کې، د کندهار څخه ملګري وو، دغسې د
محکوم افغانستان څخه هم ځینې ملګري راغلي ول. نو دا رقم ډېرې غونډې موږ نور هم په پلان کې لرو. هغه امکانات ته په کتو سره دا کار موږ انشاءالله مخ ته وړو. او تاسو له پښتونخوا څخه او همداراز له کندهار څخه شاعران لیکوالان راغوښتي وه. کله چې په کندهار کې یا په پښتونخوا کې دغسې غونډې ترسره کېږي، آیا تاسو هلته بلل کېږئ، غوښتل کېږئ؟ کندهار کې خو هر وخت چې غونډه وي ملګري موږ ته خبر راکوي او پښتونخوا ته ملګري تللي دي. خو زه خپله تقریبا داسې 11 کاله 12 کاله مخکې د لاروي صاحب سره د احمدشاه ابدالي کلتوري ټولنې یوې غونډې ته ورغلی یم. زه خاصه خواته نه یم بیا تللی. او اوس راځو د شعرونو د غزلونو پر لور باندې. خبرې نورې هم پاتې دي، خو اوس څه درڅخه څه خوږه درڅخه اورو ښاغلی همپال صاحب؟ خبره داسې ده غفران صاحب، تاسو ته معلومیږي چې په سپین بولدک کې د ادب کوم کارونه چې دي هغه بیخي اوس په ابتدایي حالاتو کې دي. یعنې موږ چې کله په شعر و شاعري شروع وکړل په دې ځای کې بل داسې ځای نه و چې موږ ته لارښوونه وکړي. لکه مشر شاعر موږ درلودی په بولدک. موږ څه مطالعه مو کړې وه، یو بل سره مو نظر شریکوئ. موږ یو څه وکړل، مشر شاعر و پخوا نه. نو په دې خاطر موږ اوس هم په ابتدایي حالاتو کې که څه هم 10 کاله 8 کاله شاوخوا زموږ د دې ناستو کېږي. نو اوس راځم یو خپل غزل ستاسو سره شریکومه. مهرباني. هیله ده چې د لیدونکو خوښ شي. وایي زړه یې ایل کړ، غم یې بیل کړ، چې د چا خوږ ترنم دی. ښه ښه پوه سوم چې اذان دی، د ملا خوږ ترنم دی. ډېر ښه، ډېر په زړه پورې. ترنګوي د زړه تارونه، ستا د مینې پټ احساس دی. ترنګوي د زړه تارونه، ستا د مینې پټ احساس دی. قرآني نغمې خورې دي، خدایه بیا خوږ ترنم دی. او غفران صاحب بل بیت دی: د فطرت و موسیقۍ ته جذبات وتي له کنټروله. د فطرت و موسیقۍ ته جذبات وتي له کنټروله. زړه سپړلي دي ګلونه، پر بیدیا خوږ ترنم دی. ډېر ښه. په دشتو غرو او درو کې کائنات په نڅا بوخت دي. په دشتو غرو او رغو کې کائنات په نڅا بوخت دي. پسرلی په مستۍ سر دی، د هوا خوږ ترنم دی. ډېر ښه. او کږوې د زړګي مراندې، داود نسلې هنرمندې. کږوې د زړګي مراندې، داود نسلې هنرمندې. د همپال زړګی دې خوړین کړ، ستا خورا خوږ ترنم دی. ډېر ښه. یو ځل بیا ښاغلی همپال صاحب، ډېر ښه. کږوې د زړګي مراندې، داود نسلې هنرمندې. د همپال زړګی دې خوړین کړ، ستا خورا خوږ ترنم دی. زړه یې ایل کړ، غم یې بیل کړ، چې د چا خوږ ترنم دی. همپال صاحب، شاعري مو لومړی څنګه پیل کړه؟ څه الهامي راغله که نه؟ له شاعرانو لیکوالانو سره مناسته پاسه وه، تاسو هم شاعر سواست؟ شاعري خو د ډېر کوچنیوالي څه چې موږ دا سندرې به مو اورېدلې سندرغاړو، نو شی به مو وایه د ځانه سره. خو داسې په دغه نه پوهېدو، په غزلو په دې نه په قافیه سم پوهېدل. خو وروسته مطالعه مو وکړه، خامخا ځینې ملګري هم راسره وه چې بیا مو هنري شاعرۍ ته راودنګل او هنري شاعري مو پیل. او د شاعر لپاره مطالعه فکر کوم هم ډېر اړین شی دی. مطالعه که موږ وکړو، مطالعه موږ ته د بېلابېلو زاویو سره اشنا کوي. بېلابېلو شاعران راته معلومېږي چې دا شاعر څنګه پر کومه خوا روان دی، دا شاعر کومه لاره انتخاب کړې ده، د هنر سره څنګه دا خبره هنر ټوکري کې پیچلې ده. نو دا شیان سره موږ ډېر اشنا کوي. او دغسې نور رامعلومېږي چې خلکو څونه پرمختګ کړی دی او موږ پر کوم حال باندې ولاړ. او ویل کېږي چې شاعري په ځانګړو حالاتو کې نه لیکل کېږي، داسې تصادفي پېښه وسي، سبا فکر هم نه وي، کوم څه څخه چې شاعر اغېزمن سي بس پر هغه باندې شعر لیکي، که خوشحالي وي که غم وي. تاسو په کومو حالاتو کې شعر ډېر لیکئ؟ زما خو هغه شاعري چې که چېرې تاسو ولولئ غفران صاحب، ډېره برخه د درد او د ژوند څخه شکایتونه دي. نو دې څه معلومېږي چې د درد په وخت کې به مو زیات د ژوند حالات دي. تاسو ته معلومېږي په افغانستان کې به داسې سړی نه وي چې هغه
درد ونه لري، کړېدلی نه وي، د کورنۍ غړي د لاسه نه یې ورکړي، د وطن حالات دي، د خلکو فساد، دا کیسې چې موږ ووینو. ګودر و چنارو دا خبرې یې رسي. ګودر و چنار ته هم وخت ورکوو، کوښښ کوو چې هغه هم راولو، نو چې نه راځي نو باره بیا بلې خواته. همپال صاحب خپله شاعري به مو حتما خوښه وي، خو د پښتو ژبې په اوسنیو شاعرانو کې مو کوم شاعر زیات خوښېږي؟ په اوسنیو شاعرانو کې مې دوه انتخابه دي، چې یو محترم درویش درانی صاحب دی او بل عبدالهادي ملا صاحب. دغه دوه شاعران کنه شاعران خو ټوله زموږ د سر بګړۍ دي، زموږ سترګې دي، خو دغه دوه استادان دا ډېر ښه راباندې لګېږي. لوستلي مې دي کتابونه یې لرئ؟ لوستي مې دي. او کولی شئ چې د عبدالهادي ملا کوم بیتونه را سره شریک کړئ؟ عبدالهادي ملا بیتونه بیت دی، وایي دا منم زلفې تړل کا، دا منم سترګې ویشتل کا، خو ته خاص په زړګي لګې ای د شونډو د کونج خاله. نو نور بیتونه مې هم په یاد دي، دا چې مرکه اوږده نه شي وخت لاندې. او د ښاغلي ملا صاحب د شعرو سره په څنګ کې خپل څه هم را سره شریک کړي یو ځل بیا؟ شعر داسې دی: هسې خبرو ته هوا ورکوي، هسې خبرو ته هوا ورکوي، ژوند بې هنرو ته هم ساه ورکوي. یو سړی خپل مولا ته سر ټیټوي، یو سړی خپل مولا ته سر ټیټوي، د روح غمیو ته ځلا ورکوي. ډېر ښه، ډېر په زړه پورې. ړندو ته دغه هم یو لوی نعمت دی چې څوک په لاسو کې امسا ورکوي. ډېر ښه. د دې مزدور د مجبوري حد ګوري، د دې مزدور د مجبوري حد ګوري، د ژوند و هر پیټ ته ملا ورکوي. همپال په شعر لیکلو وخت تېروي، ووږو زړونو ته غذا ورکوي. ډېر په زړه پورې. همپال صاحب لیکوالي هم کوئ؟ لیکوالي مو کړې ده که نه؟ یو خو په فیسبوک کې که تاسو لیدلي پر ځینې حالاتو باندې هم نظر څرګندوئ، بیت مو خوښ شي پر هغه هم کله کله یو خبره کړې، لنډې کیسې هم څه ناڅه لیکلي دي. یو وخت خو مې ناول هم شروع کړی، تر حده مې ورسوی، باره مې پرېښود. او دغه شان ټول په نیمه لار کې که پرېښدي که نه، کومه ټولګه مو ترې جوړه کړې ده، یا له ناول څخه یا له لنډو کیسو څخه، یا د لیکوالۍ کومه ټولګه چاپ یا ناچاپ؟ زه خپل په دې نظر یم چې په کتاب په چاپولو کې باید تلوار ونه شي. ولې ښکاره مثال زموږ دی عبدالهادي ملا صاحب دی چې 50 کاله وروسته د وخت ظرف کتاب راووتی، هغه داسې یو دم ومنل شو. نن اوس په ډېر مشکله به موږ تاسو پیدا کولی کتاب. ځینې شاعران موږ تاسو لرو چې عمر یې 28-30 کاله د دوی 15-16 ټولګې راوتلي، هغه شاعران دونه ځای نه شي نیولی. نو زه وایم دا کار کې باید یو څه ځنډ راوړي. یعنې تاسو وایاست چې شاعري ډېرې شاعري ته نه کتل کېږي، معیاري شاعري ته کتل کېږي. یوه غزل کره غزل. ډېر ښه. ښاغلی همپال صاحب د مرکې په وروستیو شېبو کې یو څه پیغام لرئ ولس ته؟ زه خپله اوس ځوان یم، خپله پیغام ته اړتیا لرم چې څوک یې راکړي، په هغه سټیج کې ځان نه وینم چې نور ته پیغام ورکړم. خو بیا هم ډېر ښه. دا ملګرو ته وایم چې مطالعه زیاته وکړي، او ورسره ملګرو ته دا وایم چې پر هرې ژبې خپلې ژبې ته لومړیتوب ورکړي. دا ژبه زموږ مور ده، دا ژبه دا ژبه کې چې موږ څه زده کولی سو، په بله کې نه سو زده کولی. دا هغه ژبه ده چې موږ اسلام کې پېژندلی. کلمه که موږ په عربي ووایو، په مفهوم به خامخا مجبور یې پښتو کې څوک را چې خدای یو دی او محمد رسول دی. نو دا ژبه موږ ته ډېره اړینه ده. په کومه ژبه کې چې مور موږ ته په کوچنیوالي نازونه کړي دي، دا ژبه باید هېره نه شي، باید کار وشي. ډېره زیاته مننه ښاغلی همپال صاحب. هیله ده چې لیدونکي او اورېدونکي ستا دغه پیغام ته پام وکړي، مورنۍ ژبې ته پاملرنه وکړي. خدای مو ښاد لره چې زموږ بلنه مو ومنله او حاضر سواست، وخت مو راکړ. ډېره مننه. ژوندي اوسئ. درنو لیدونکو، دا و د سپین بولدک ځوان شاعر او لیکوال ښاغلی عبدالمنان همپال صاحب چې زموږ سره یې ډېر په زړه پورې ادبي خواله لرله، او د دې د خپلې شاعري تر څنګ د سپین بولدک پر ادبي هڅو او فعالیتونو هم را سره وغږېدی. دغه لړۍ دوام لري، په لړ کې به یې ګڼې ادبي څېرې در معرفي کړو. خوندي اوسئ.